چې قانون جوړونکي خلک په قانون باندې عمل کوي نو عام خلک به پې کوي د قانون تشریح کوونکي چې په قانون باندې عمل کوي نو عام خلک به په عمل کوي او قانون نافذ کوونکي خلک چې په قانون باندې عمل کوي نو عام خلک به په خامخا عمل کوي. څنګه انصاف د ساقي په میخانه کې ستا غوړو له غوړو دریاب او ساس کې نزینور لا ځان له چې قمقل شم او خيار شم هله نور لا زما خوږه بچي لومبه خدا خبره چې په کم قام کې انصاف نوي هغه ترقی نشي کولای. د خدای د پاره پښتنو سانونو پیژنئ ستاسو د پاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. ډاکټر صاحب زما ستاسو نه دا سوال دی چې دا څه وجه ده چې زمونږ بعضې خلک قانون نه مني. زما بچي غنی خان بابا وای دا څنګه انصاف د ساقي په میخانه کې ستا غوړو له غوړو دریاب او ساس کې نزینور لا ځان له چې قمقل شم او خيار شم هله نور لا زما خوږه بچي لومبه خدا خبره چې په کم قام کې انصاف نوي هغه ترقی نشي کولای. قانون جوړونکي خلک په خپل په قانون باندې عمل نه کوي نو ځکه دا نور خلک په قانون باندې عمل نه کوي. دویم کم خلک چې د قانون تشریح کوي چې هغوی په قانون باندې عمل شروع کو نو بیا په عوام هم عمل کوي. او دریم کم خلک چې په معاشره کې قانون نافذ کوي کله چې هغوی په قانون باندې عمل شروع کو نو بیا په عام خلک هم عمل کوي. بچي خلاصه خبره دا شوله کله چې معاشره کې انصاف نو هغه به ترقی کوي او هر سړی په قانون باندې عمل کوي. دویمه خبر دا چې قانون جوړونکي خلک په قانون باندې عمل کوي نو عام خلک به پې کوي. د قانون تشریح کوونکي چې په قانون باندې عمل کوي نو عام خلک به په عمل کوي او قانون نافذ کوونکي خلک چې په قانون باندې عمل کوي نو عام خلک به په خامخا عمل کوي. ډېره مننه ډاکټر صاحب. خوشاله اوسئ ودانه باد اوسئ بریالي اوسئ. د خدای د پاره پښتنو سانونو پیژنئ ستاسو د پاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.